ورکوي. زه هغه صاحب په ده باندې ګورئ ما په بله ورځ هلمندی صاحب په لایف کې ما یو څه خبره وکړه چې مونږ افغانان یو تکلیف لري الکودی صاحب چې په ننګ باندې که چیرې مثال د ده کومه کمزوري وي هغه ننګ نه خرابوي یا کمزوري خپل پټوي. ما خالص دومره خبره کړې وه دا یو حقیقت د ګوره افغانانو باید دته سترګې پټې نه کوي په ده سر خلاص کوي. موږ ته چې کله امریکا په 2001 کې راغله او دوی موږ ته وطن جوړاو نو ولې د غله راوس ولې وارلاډ راوس ولې توکه بازار کرپټډ لیډر راوس که دې رښتیا په ښه نیت راغلی و او د ده وطن حقیقت کې د ټیروریزم ختمه و انسان انصاف راوړه دلته ډېر وره کې ولې ما د غلو چوربازان راوستو حکومت کې ما ته به نوي ځوانان نوی نسل جوړ کړي ویلي به راځه دا مملکت جوړ کړم ورته یعنې جوړولو ته یې ضرورت نه و صرف د ما غله به یې ما ته نه و راوړي زما په سر. جیمز خان وبخښه جیمز خان دا یو خبره درته وایم ټول کلاس د خلیلزاد په شي کې هغه خلک چې راغله د خلیلزاد راوستله په د یونایټډ سټیټس په کانګرس کې یو کانګرسمن و خلیلزاد ډېر ټینګ نیوکې وکړه چې ما دا کانګرسمن چې ما د تېر شاهي نظام چې د هغه کورني و هغه مې خوښه وه لیکن خلیلزاد ولې اصل خان محترمه ګوره زما د عقیدې وروره ستاسې خبره صحیح ده دې شي په باره باندې اوس دلته میوند سرباز صاحب هم شته اوس فهیم وردګ صاحب هم راځي دې په باره هغه سړی چې د متخصص دی هغه به معلومات موږ او تاسو ته په دې باره کې راکړي. خبره بل شی ده وروره ښه دلته که خلیلزاد وي او که نه وي دلته د پینټاګن چې کوم برنامې دي دا به روان وي دلته به د ایسای پروګرامونه پلي کېږي به خلیلزاد چې نو دا کارونه به چاته کولی دوی ته دا لابیګانې په لاتین امریکا کې چا کوله په ویتنام کې چا کوله خلیلزاد چې دغه یو آله ده راځئ موږ تاسې سیسټم باندې وغږېږو جیمز خان ته به ووایم شو اصل خان همدغسې بیا بېرته پورته ګرځو پاتې شو چې الکودی صاحب د هغه ورور ښه خبره وکړه خو زه خبره د 2001 کوم او د هغه نه مخکې کوم هغه وخت کې خلیلزاد دومره لاس نه و څومره چې مثال د امریکا خپل پلان و د هغه نه 10 کاله مخکې دا پلان جوړ کړی و د راتلو. د ما د غونډ وینا دغه ده چې زه نشم کولی خپل افغانان په طریقې د خبرې پوه کړم ولې ما زیاتره وخت خارج کې تېر شوی خو په کوشش به وکړم چې زه تاسو پوه کړم. ګوره د هر څه چې کېده د هر څه چې وشو د هر څه چې روان دي دا نن نه 10 کاله مخکې د امریکا پلان و 10 کاله مخکې چې څه وشو هغه د هغه نه 10 کاله مخکې د امریکا پلان و. زه دغه وایم د ما وینا دغه ده ګوره چې امریکا راغله موږ ته نظام صحیح جوړ نه کړ ولې د ده پلان و دی پوهېده زه به کله وځم څنګه به وځم په کوم چل به وځم دې هېڅ کله ده ته نه و چې زه ټروریزم ختم کړم یا مثال زه بل شي هم د ده غونډ مطلب هر څه کار چې و موږ ته اوس معلومات نه خدای افغانستان ته پکې راغی پاتې شو د طالبانو خبره ګوره چې کله دی راغی نظام خو یې راته ټول د غلو نه د وارلاډزو نه د سپي زامنو نه ډک ښه اوس به راسم خپله ملي اردو ته او د نه مخکې چې بیا د ما افغانان ما ته لاس ونیسي او بیا سپکې خبرې وکړي یو څه افغانان خبرې ته سوچي سپک مه وایلې خبرې ته غوږ دی 2001 کې چې امریکا راغله تر 2012 پورې 2012 پورې د افغان ملي اردو باندې ټوله دنیا ریشخند وهه د حقیقت خبر ده ولې تمرین یې صحیح نه ورکوه اسلحه یې صحیح نه ورکوله هېڅ څه یې صحیح نه و په قضمې به چې ورته افغانان ملي اردو به یې حامي ورکړی هغوی به یې مخې ته کړي و که طالبان حمله وکړي په ملي اردو به یې وکړي د ده معنا دا نه ده چې د ملي اردو عسکران قهرمانان نه وو خو دوی غلط کسان پکې نه ویستول کې 2002 نه وروسته په ملي اردو باندې کار لږ وشو چې کله اشرف غني راغی سپیشل فورسز یې راویسته کمانډو یې راویسته هغه خبرې وې چې افغانستان په مخه روانو د امریکا پلانو دلته نور هم پاتې چې په مګر چې حالاتو ته یې وکتل چې افغانستان خو د ازادۍ په لار روانېږي او ځان وباسي د مونږ او د انګرېزانو د پاکستان د شکنجو نه ځان وباسي څه یې وکړو دا حقیقت د افغانانو ګوره ما چې کومه خبره کړې د کار یې کرښه ده که چا په ما باندې یوه خبره هم غلطه ثابته کړه زه قسم خورم څه تاوان چې څوک غواړي دې ورکوم کوئ ټول عمر لایق ته مه راځه قسم درته په قرآن لاس سمه نه راځم. زه درته یوه خبره کوم ګوره چې کله امریکا راغله د هغې جوړ کړه ګوره خلیلزاد خپله ومنله دا قرارداد افغانستان هغه ته قرضه اشرف غني نه سپاره په کومه ورځ چې هغه شو افغانستان سره اشرف غني سره د امریکا خبره وسوه دا سقوط کېده نه سقوط او 6,000 عسکر یې چې راوغوښته د همدغه په وجه راوغوښته د دپارې نه و راغوښتی چې میدان هوایي راته کنټرول کړه خبره ده ته راځم او اشرف غني نه ورته سقوط او په ده وخت کې چې شي وکړه بسم الله محمدي هغه که د ډیفنس منسټر که چې په کومه ورځ یې بسم الله محمدي د منسټر که هغه هلته کندهار کې سپین بولدک سقوط که په سهار شمالي سقوط که په اخره کې کابل پاته او قرارداد دا و د اشرف غني سره د امریکا چې ته به دا ټول به مونږ دلته پرېږدو کابل به ته نیسې مونږ د طالب سره قرارداد کړی چې مونږ د 1 اګست پورې پاتې کېږو 1 اګست کې به مونږ ټول وځي او دا ملک به طالبان ته پرېږدو خو دوی د امریکا اشرف غني ته دا ویل چې مونږ نه شو وتلی په 1 تاریخ کې ځکه که د یاد افغانستان کابل کې هغه 3 ایر ډیفنس سیسټمونه د راکېټو د طیارو دپاره استعمال کړل وجه یې همدغه وه وایي چې دوی مونږ غواړو د 1 نه وروسته پاتې شو نو اشرف غني هم همدا فکر وکړي چې ښه وطن خو دې راته سقوط کړه په بسم الله محمدي پاشا حامد کارزی او په عبدالله اوس راغلی غواړي چې زه د کابل وساتم چې ته نه غواړې تا کومه قرارداد کړې د پیغنم په مات کې پاتې شي نو د ده معنا خو دا شو چې کابل تباه او برباد
ملي اردو زخمي ولس شهید نو څه یې وکړه اشرف غني دوه پښې خپلې کړې دوه یو جنجال یې جوړ کړ دلته چې د ټولو په پلانونو باندې که د ګلخان و که د پنجاب و که د امریکا اوبې پرې واچولې دا یو حقیقت خبره ده لوکوزی صاحب خو دا که څوک او دا که اوس تاسو وګورئ د همدغه به د سعود دا کورمخی چې د څه نومېږي خلیلزاد دی خپله مسخره ومنله چې مونږ هغه کوو خو اشرف غني وتښتېده دا مونږ وروسته کوو که چیک خو یعنې دلته چې دوی حقیقت کې دروغ معلوم شو زه اوس دغه ته راځم افغانانو چې مونږ ملي اردو هڅه کوي وو په هغه آخري وختونو کې نیشنل فورس او کمانډوز سره د امریکا ایلیټ فورس هم پکې نه شوی اچولی ایلیټ فورس ډېر ښه ترنینګ ډېر یو خو غیرت پکې یا پکې ټرینینګ شو بل پکې زړه د افغان چین نور مونږ او تاسو څه پکې خبرې وکړو خبره دې ته راځو چې ټول پلان دغلته و چې خرابه شو ښه که څوک به سترګې پټوي څوک چې اشرف غني ته ګوتې نیسي وروره کې اچول زه اشرف غني یم دا 1990s نه دي چې زه درې موټره راواخلم پیسو نه یې ټکم میدان هوایي ته پسم خدای خاطر وکړئ ځان خره مه جوړوئ لیکسپیکر وکړئ نن سبا ټکنالوژي زمانه ده که زه پیسې پټوم په خپله ټکنالوژي چې زه درې موټره یو ای ته وړی ته یو ای ما ته اجازه راکوي چې ته د غلا مان راوړه خو زه یو ای ته وایم ما ته یو بینک اکاونټ کلاو کړه مه کې در ټرانسفر کړم 9 بلیونه زه ولې امریکا بانک کې پرېږدم ولې دا 9 بلیونه خپل اکاونټ ته نه راځم لطفا هر څه شي ته په غلط سترګو مه ګورئ بعضې شیان د ټوله دنیا موږ کې دومره ګوتې وایلي چې اوس په غلطه یم یو ښه کس هم پیدا شي موږ ته غلط ښکاري نو د ما همدغه وینا ده چې ورونو په طالبانو باندې د باور هر څه شفاته نه ده دا ټول د پاکستان غلامان دي دا ټول د ایسای لاسپوڅي دي که چېرته دوی ښه اقلیت غوښته خو زه دا ته هغه د امیرالمؤمنین دې راوست عفه دې وکړله دغه اشرف غني مې مشر کوه رایه ولې ده سره چې کومه تا تعلیم ده کومه بخش چې ویلې په هغه بخش کې واچو دا مملکت دې پرې په خاطر د دې چې ټول مملکتان په دغه سړي باندې اعتبار لري دلته موږ ته نه اشرف غني مهم ده نه د اشرف غني نیکه مهم ده دلته طالب چې راغلی زه یې 20 کاله وژلی یم زما د وژلو د سپیناوی وکړي بیا دې د اشرف غني د یو خوا ته او د دې د بل خوا ته دا زه 20 کاله وژلی یم ده زما د 20 کاله دوام بیا کړي وښایي چې اشرف غني سره بیا نکاح کوي که ملت دې مني او که نه مني بیا د تا خبره بالکل په ګلو بدله تا خبره بالکل صحیح ده خو د ما معنا دا نه وه چې طالب واشه ما معنا دا وه که چېرې طالب خو بیا د هغه فکر دغسې و خو د هغه فکر داسې نه دی یعنې کې دی صحیح دی نه که مثال نورو پروژو کې وګورې قانونونه وګورې امریکا چې دوی ورته دي دوی نه مني جیمز خان ګوره وروره که سبا ته دغه طالبان امارت اعلان وکړي چې اشرف غني رئیس جمهور ملا برادر وزیر دغه د صدر اعظم او د احمدشاه مسعود دوی وزیر دفاع بلا چې د درې واړه درته تکفیر کړم دلته که 20 کاله زه طالب وژلی یم او په کوم نوم یې وژلی یم د دې ښځې ته نه سپیناوی غواړم هغه نه بعد بیا موږ سیاست کوو سیاست خورا ډېر پسې شي دلته نه کمونست پاتې شو نه شاه ظاهرشاه پاتې شو نه شر و فساد پاتې شو نه نور پاتې شو نه روسان پاتې شو نه امریکایان او ناټو دلته چې زه طالب وژلی یم زما د سپیناوی وکړي هغه نه بعد بیا موږ ورسره سیاست کوو اوس سیاست بالکل کوزی صاحب زه دا وایم د ما اخري خبره همدغه درته کوم ګوره که چېرې مثال دوی رښتیا هم خیر ته فکر کوي هغه ته فکر کوي دوی وایي چې هغه د مونږ راغله امن راغی پیس راغی څه راغی بیا د بي ډېر ما پوره کې که سوټه راغلی چیشي راغی خو پیس چیشته راغی خو تا به ملوزه وطالبه تا مینونه کېښودل وطالبه تا خلک الوزل دا بدامني جوړه کړې تا وه نو خو چې حکومت ته راغلی نو خود به نور امن راځي نو د ما وینا همدغه وه بې زه در سره یم او زه یو سوال لرم لکوزی صاحب ته همدغه د مونږ د ورور چې دا پښتون وردګ صاحب نه او د دې چې کوم انډیوال د میوند سرباز نه د تاسو په لاس کې وروره په هغه ورځ چې ملا صاحب عبدالمنان راغلی و تاسو دواړو ته ما میسیجونه وکړه او زه هم ډیلیټ کوزولم زه بیا راتلم تاسو ته تاسو بیا زه کوزولم زما سره کاپیان هم شته چې ما میسیجونه تاسو ته وکړل چې د خدای خاطر وکړه د ملا عبدالمنان ته ووایه لایف مه راځه پیدا کوي د آی پي اډرس د پیدا کوي او همغه کار پرې وشو خو تاسو زه کوزولم ما سره یې ثبوت اوس هم پرته تاسو ولې نه شو کولی چې عبدالمنان تا ته همدومره ویلي وو چې ووروره ته له کښېنه دا هغه وکړه آی پي کې پیدا کوي کس د پیدا کوي ته کمپیوټر او هغه کې فعال نه سړی د ډایرکټ لوکیشن راوباسي چې آنلاین راغلی په ګذر د 500 سکندو کې تا خپل هغه ټریسېږي تا اډرس آی پي لوکیشن ټریسېږي ما تاسو ته مو ویلې وردګ صاحب او د دې تا ته انډیوال ته مې ویلي د دې سپیناوي به ما ته راکړئ کوم 200 میسیجه مې درته په هغه لایف کې لیکلي وو نه هم پرېښودلم کوزولم هم کوزولم د دې جواب ما ته تاسو راکړئ لطفا ولې تاسو د جیمز خان دلته به وردګ صاحب اول ستړي مه شئ ورته وایي بیا به د موضوع په باره ورسره وغږېږو ستاسې د سوال جواب سپیناوی به هم ترې نه وغواړو دلته به میوند سرباز صاحب په اجازه باندې به دلته